د نن ورځې د پایل درې مهم خبرونه. مولوي عبدالکبیر افغانستان کې فساد او زورواکي پای ته رسېدلې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج افیری رافیلا ایودیس سره د کتنې پر مهال ویلي چې د زورواکي ټغر یې ټول کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله خبرپاڼه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله لیکلي د مهال په افغانستان کې فساد، نشه یي توکي او زورواکي پای ته رسېدلې ده. داعش ځپل شوي او سرحدات هم کنټرول شوي دي. ارګ وایي چې د اروپایي ټولنې شارج دافیری رافیلا ایودیس افغانستان کې موجود امنیت او ثبات ستایلی او ټینګاره کړې چې افغانان سره باید بشري مرستې زیاتې شي. له بلې خوا نه بیا ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په ژړا شو او وایي افغانستان کې جګړه درېدلې ده خو په بشپړه سوله نه ده راغلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو زه منم چې جګړه یې درولې ده خو په افغانستان کې اوس هم امنیت نشته دی. هغه ویلي دي چې زیات کسان تښتول کیږي او د نامعلومو کسانو له لارې وژل کیږي هم، خو د طالبانو حکومت تر دا مهاله کوم خاص څه نه دی ویلي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني دومره ویلي دي چې زه منم طالبانو جګړه درولې ده خو سوله یې لا تر اوسه نه ده راوستې. له بلې خوا نه بیا جنرال سمیع سادات او احمد مسعود راتګ یقین شو. جنرال سمیع سادات ویلي موږ به له متحدې جبهې سره یو ځای افغانستان ته در ستانه شو. هغوی ویلي دي چې موږ به په ډیر نږدې وخت کې د متحدې جبهې سره د طالبانو خلاف جګړې ته بیا پیل وکړو. هغه ویلي اول موږ له طالبانو سره د خبرو میز ته اماده یو چې کینو او که د خبرو له لارې موضوع حل نه شوه نو موږ دې ته تیار یو چې له طالبانو سره بیا جګړه پیل کړو. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله کوم خاص څه نه دی ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.